د امریکایانو سره ولاړ نه و. عافیه صدیقي چا امریکایانو ته په لاس ورکړله؟ ملا عبدالسلام ضعیف چا په لاس ورکړه؟ د القاعده مشران چې دوی دهشتګر بولي امریکایانو ته چا حواله کړه؟ سلګونه افغانان دوی د امریکایانو باندې خرڅ کړل. دا یې د همغه فوز ته مقدس فوز وایي. هغه څوک چې د جمهوریت پلویان دي، هغه څوک چې په پاکستان کې سیاست کوي، په دغه ټولو کې ناخوالو کې دوی شریک دي. دوی د افغانانو په وژلو کې شریک دي. ناټو ته 20 کاله لار چا ورکړې؟ د طاهر خان ډېره ښه خبره وکړه، وایي د روسانو افغانستان کې اشغال وکړه، پاکستانو سره ودرېده. له روسانو سره د اشغال په خلاف منم چې پاکستان سره ودرېدل، د غرب په اشاره باندې ودرېدلې. که د فوز درېدلی، که د سیاسون درېدلی، که د علما درېدلی، د امریکا په اشاره درېدلی. خپله مولانا فضل الرحمن وایي چې ما ته امریکایانو ویلي چې د روسانو په خلاف له افغانانو. علیزی صاحب، همدغه اشغال 52 هیوادونو په افغانستان باندې وکړله چې ته له مظلوم افغانانو سره ودرېږې، ته له امریکایانو سره ودرېدلې، ته له ناټو سره ودرېدلې. کوشش دې کوو چې د ناټو ائتلاف غړی جوړ شي. دغه ناخوالې باید موږ ووایو، کنې دوی به هر وخت په موږ باندې تخت و تاس کوي. دا خلک ملامته دي. د افغان مهاجرینو سره ظلم یې اوج ته رسېدلی ده، اوس هم زندانونه ډک دي. احسان په موږ کوي چې موږ له افغانانو سره مرسته کړې ده. مذهبي ډلې ماته پیغور راکړی ده چې موږ تاسو ته ځای درکړی. حتی افغانانو ته د نمک حرام خطاب کېږي. نمک حرامه معلوم ده، نمک حرامه معلوم ده. یو هیواد چې د خپل مسلمان ورور په خلاف باندې خپلې اډې، خپل فوز، خپل سیاسون ټول د امریکا په خدمت کې ورکوي، حتی په افغانانو باندې زړه نه یخېږي. خپله مسلمانه لور عافیه صدیقي امریکایانو ته حواله کړې ده. دلته د تا فوز چیرته ده؟ د تا استخبارات چیرته دي؟ اسټبلیشمنټ دې چیرته ده؟ پولیس دې چیرته دي؟ دغه 500 ادارې چې تا په کار اچولي و د دهشتګردۍ خلاف په جنګ باندې، له امریکا سره د اعانت او کومک وکړه. امریکایان دې زما په خاوره راوستل. هغه فوز نن ولې د خپل ملت د وژلو په خلاف باندې ګونګ پاتې د هغه نشي مهارولی؟ که دهشتګردي وي له افغانستان نه راځي. علیزی صاحب، صفا خبرې ورته وکړو. دغه په ډیون انلاین باندې سیمې خاردار دې ولې تېر کړی ده؟ د امنیت په نامه دې تېر کړی، امریکایانو پیسې درکړي دي. دغه دهشتګردي تېر کړی ده. د امنیت په نامه دې تېر کړی، امریکایانو پیسې درکړي دي. دغه دهشتګرد چې دلته اوسېږي په کومه لار تا ته درځي؟ د تا اسټبلیشمنټ، پولیس، ادارې، فوز، دا د چیرته ویده ده؟ هغوی د لګیا دي د عمران خان په ټکولو باندې. خپل زمینه دې ته مرابط. دوی ظالمانه سیاستونه دي چې دغه ته زمینه برابره شوه. موبین صاحب، دا څوم ځل ده چې پاکستاني چارواکي وایي چې افغان خاوره موږ ته خطر ده. څنګه خطر ده؟ چې ټیپي څوک ده؟ له کوم جنه راغلي دي افغانستان ته؟ څه وخت راغلي دي؟ دوی د واضحه کې که نه. دا خو تیر نظام هم تورونه لګول چې دلته به څه خبره شوه وایي پاکستان کړی ده. دوی تر ننه پورې منلې ده. اوس هماغه حالت په دوی باندې راغلی ده. ټي ټي پي دلته په کوم ځای کې ده؟ په کوم ځای کې اوسي؟ ټي ټي پي په پاکستان کې دومره خاوره تر سیطرت لاندې لري چې د ټولې نړۍ خلک پکې ځایولی شي. ټي ټي پي په سوات کې شته، ټي ټي پي په باجوړ کې شته، ټي ټي پي په وزیرستان کې شته، په بلوچستان کې شته، په کراچۍ کې شته، په پنجاب کې شته. دغه له دې جنه چې د ټي ټي پي کس له باروتو له موټر سره درځي په دې لارو باندې یې نیسي. ولې نه؟ دغه ایسای او دغه خپل ادارو ته تنخوا د څه شي دپاره ورکوي؟ ولې مجازات کوې نه؟ ولې کش کوې نه؟ په باجوړ کې حمله شوې ده. که زه د پولیسو مشر وای، زه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای، ما ټولې ادارې راغوښتلې دلته تر څو چې د دغه پیښې عامل مې نه وای پیدا کړی، تر هغو مې یو په وظیفه نه پرېښوده، زندان ته مې بول. همدغه کار امریکا وکړه. په 11 سپتمبر باندې په امریکانو حمله وشوله. له دې نه چې د امریکا CIA مجازات چې استخبارات مجازات چې راغله په افغانانو باندې حمله وکړله. تیارې د افغانستان وې، وګړي د افغانستان و، خلک د افغانستان و، خاوره د افغانستان و.